دا غزل د صدام حسین شباب صاحب چې زه په ترانوم کې ویمه او امید لرم چې ستاسو به خوښ شي او انشاءالله په راروان وخت کې به د هغو ټپهیزې او د هغو د درې غزله به تاسو ته موږ نور هم ریکارډ کوو. نو دغه غزل دی چې وایي که د منګي په سر تا ما سره ګفتار کړی دی ته څه خبر یې چې ما څومره انتظار کړی دی ته څه خبر یې چې ما څومره انتظار کړی دی او ستا د راتلو په تمه تل سترګې په لار ناست یمه ستا د راتلو په تمه تل سترګې په لار ناست یمه سترګې په لار ناست یمه ما تل دروغو په خبرو اعتبار کړی دی اعتبار کړی دی که د منګي په سر تا ما سره ګفتار کړی دی ته څه خبر یې چې ما څومره انتظار کړی دی او ستا د شیرینې خولې خبرې مې زړګی ټکور کړي ستا د شیرینې خولې خبرې مې زړګی ټکور کړي او مې زړګی ټکور کړي غوږ ورته نیسم خو تا تل باز داغ یار کړی دی داغ یار کړی دی غوږ ورته نیسم خو تا تل باز داغ یار کړی دی اغیار کړی دی ته څه خبر یې چې ما څومره انتظار کړی دی انتظار کړی دی او ستا د چنار په شان ځواني او دا زما بېوسي او ستا د چنار په شان ځواني او دا زما بېوسي او دا زما بېوسي ستا ارمانونو لا مې وس تکل د بار کړی دی او بار کړی دی ستا ارمانونو لا مې وس تکل د بار کړی دی او بار کړی دی ته څه خبر یې چې ما څومره انتظار کړی دی انتظار کړی دی او ای د خپل حسن د غرور په بام ختلی یارا ای د خپل حسن د غرور په بام ختلی یارا او بام ختلی یارا ما سره تک دی په هر لاره د انکار کړی دی انکار کړی دی ما سره تک دی په هر لاره د انکار کړی دی انکار کړی دی ته څه خبر یې چې ما څومره انتظار کړی دی انتظار کړی دی او خیر دی که ته پسې خندا په ډک مې پل کې وکړې خیر دی که ته پسې خندا په ډک مې پل کې وکړې او ډک مې پل کې وکړې شبا په هر مې پل کې ستا شبا په هر مې پل کې ستا صفت په جار کړی دی او جار کړی دی ته څه خبر یې چې ما څومره انتظار کړی دی انتظار کړی دی که د منګي په سر تا ما سره ګفتار کړی دی ګفتار کړی دی ته څه خبر یې چې ما څومره انتظار کړی دی
انتظار کړی دی